السلام علیکم. هیله د جوړ روغ او خوشحاله به یاست. زه د خوشحال د دستارنامې دوهم هنر ته ستاسې ښه راغلاست یم. بخښنه غواړم چې د ډېرو مصروفیتونو څخه نه یم توانېدلی چې ژر دوهمه ویډیو خپره کړم، ولې بیا هم وایي ماهی چې هر وخت د دریاب راوکږي تازه دی. د خوشحال د دستارنامې دوهم هنر علم دی. د علم او پوهې په اړه دا مهال تر ټولو جدي بحثونه روان دي. ځینو علم دین ته ویلی، ځینو علم او پوهه سره جلا کړي، په داسې حال کې چې دا دواړه د یو بل یوې پښتو نوم دی، بل یې عربي نوم دی. علم په دوه معناوي په احادیث او په قرآن شریف کې راغلی دی. یو په عامه معنا دی، یو بل په خاصه معنا دی. په عامه معنا دا دی چې ټولې پوهې، ټول معلومات او ټول هغه اړخونه چې موږ یې په اړه ارقام او هغه اخلو، دا د عامه اصطلاح ده، او خاص د دین په معنا دی. نو کله چې موږ د علم او پوهې د عام او خاصوالي مسئلې ته ځو، نو په همدې توګه د فرض کفایي او د فرض عین په مسئله کې هم عام او خاص ته ځو. تاسو ګوري د علم په اړه تر ټولو جدي مسئله دا ده چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر کله د زده کړو په اړه خلک مامور کړي دي. یو تر ټولو مهم او باورمند او ثقه احادیث شریف دا دی چې علم زده کړي کسان چې په چین کې. دلته مسئله هم د جغرافیې لرېوالی دی او هم د چین یا په هغه وخت کې د ساینس د مسئلې یا د متفاوتو پوهې د ترلاسه کولو مسئله ده. نو که چیرې دا د دین اړخ وای، که دا چیرې د دین مسئله وای، نو بیا چین نه یادوه، بیا یو بل دیني ځای یادوه. نو موږ چې کله د فرض کفایي او د فرض عین مسئلې ته راځو، په عین توګه لکه چې په علم کې مو عام و خاص وکړله، په دین کې هم په فرض کفایي او په فرض عین کې هم عام و خاص لرو. په دینی مسائلو کې فرض عین او فرض کفایي یو اړخ ته مسئله ده. ولې د انسان د ژوند دپاره علم، کوم علم؟ هغه علم د ژوند کولو علم، دا فرض عین دی. هغه که هر ډول پوهې دي، که د پیسو ګټلو پوهه ده، که د طبابت پوهه ده، که د کورونو جوړولو پوهه ده. ولې علت یې څه شی دی؟ تاسو ګورئ د اسلام یو توپیر له نورو ټولو ادیانو سره دا دی چې اسلام وروستنی آسماني دین دی. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وروستنی آسماني پیغمبر دی. نو د انسان د ژوند وروسته تداوم د همدغه دین پر اساس باندې باید دغه کړل سي، ترتیب کړل سي. نو موږ ته د دې صلاحیت او صلابت راکول سوی دی چې موږ وکولای سو چې د دین احکام همهغسې عیار کړو چې د انسان د ژوند تر اخره پرې وچلېږي. په هغه وختونو کې چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ابن ماجون چې دغه شاعر و، هغه د شرابو په تور بندي و، هغه د شرابو څښلو بیا هغه مسئله چې هغه د اصحابو دغه استاد ټاکلی و، د زامنو اولادونو، او یا دا چې په جنګ کې چې به مشرکین او کفار نیول کېدل، هغوی په دې باندې بخښل کېدله چې د مسلمانانو اولادونو ته تدریس وکړي. نو یو کافر به د څه تدریس کوي؟ خو همداره خبره ده، د نورو علومو او د نورو مسایلو چې د دوی په درد خوړل. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې څه شي فرض عین و، دیني امور نښه یم د انساني ژوند، هغه د اوس زمانې سره توپیر لري. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم درې شان مثلا دغه کړي وه چې زده کړي سنت وه: منډه وهل، په آس سپرېدل او لامبو وهل. اوس که ته دا زده کوې، نو اوس باید موږ بل شی زده کړو. اوس باید موږ ووایو چې دغه باید د سړي زده پروت کولو، ځغاسته کولو، په غرونو ختلو، دا باید د سړي زده. دا سنتونه دي بدلیږي، محیط، ځای او وخت درې سره بدلیږي.
محیط وخت او ځای نو دا د وختونو سره د علومو مسله چې ده دا په فرض عینونو کې راځي. نو خوشحال خټک په دستارنامه کې په دوهم هنر کې وایي که یو څوک مشر کېدی او لیډرشپ ته راتلی او علم یې نه درلودی هغه په لیډرشپ کې مه پرېږدي. دا د پوهې او د علمیت تر ټولو اساسي برخه ده. نو دوهم هنر د لیډرشپ او مشرتوب هغه علم دی. هغه حتما دینی علم نه دی. په اوس مهال کې دینی علم فرض کفایي دی. دینی علم دا علما هم را سره لګلي په اوس وخت کې نه په هغه وخت کې هم فرض کفایي وو. موږ ټول مسلمانان یو. ولې عالمان مو د دین مشخص خلک دي دا فرض کفایي دي. حافظان مو د قرآن مشخص خلک دي دا فرض کفایي دي. ولې کله چې د انسان د ژوند د بقا مسله را مطرح کیږي کله چې د دین د بقا مسله را مطرح کیږي بیا نو د کاتب درلودل فرض عین دي د ډاکټر درلودل فرض عین دي د انجینر درلودل چې کورونه درته جوړ کړي فرض عین دي د بل هر د انسان د ژوند د بقا مسله چې پکې مطرح هغه ټوله فرض عین دي. ولې د ملا درلودل او د حافظ درلودل فرض کفایي دي. یو شی به دلته اوس تاسې ووینئ چې ډېر خلک وایي چې او ته خو ملا نه یې چې فتوا یې ورکوې. دغه تر ټولو جدیترینه اشتباه ده. دا دین د ټولو مسلمانانو دی. ولې ملایانو یا کور ودان چې د علم د ډېرې زده کړې د دین د ډېرې زده کړې دغه یې کړې ده کوشش یې کړی دی. ولې په دې دین کې د خبرو حق د هر مسلمان دی ځکه دا زموږ دین دی او دا دین په مسلمانانو دین دی. دا مالکیت نه دی نه ملکیت دی. د چا چې وایي زه پکې خبرې کولی شم ته نسې کولی پلانکی پکې کولی شي پلانکی نسې پکې کولی. نو علم تر دغه کوچنیو تعریفونو ډېر لوی دی. علم تر دې کوچنیو مغزونو ډېر لوی دی چې یوازې په دغه کې بند پاتې کړل شي. تاسو قرآن عظیم شان خلاص کړئ 95% اجتماعي ژوند دی 5% عبادات دي. نو زه تاسو ته دغه د نن ورځې د درس په اړه یوازې دونه وایم چې علوم حاصل کړئ د علم په وسیله پیسې مه غواړئ. هغه ځان ته ستاسې یوه پوهه در سره کښېږدي. نو د لیډرشپ د شرقي لیډرشپ دوهم هنر او اساس د خوشحال د دستارنامې پر اساس هغه علم دی. زه دا بحث پر دې راټولوم چې علوم د انساني ټولنې د تداوم د بشر د بقا او د افغان ټولنې له هر ډول کشالي او بحران څخه د وستلو یوازینۍ لاره ده. موږ که دا ملک جوړوئ که مو د اسلام ساتئ نو د دې لپاره به موږ انجینر ته اړتیا لرو چې د غرونو موږ ته خپل معدنونه راوباسي چې اسلام په وساتلی شو وطن په وساتلی. موږ به ډاکټر ته اړتیا لرو مور خور به مو پردي پنجابي و پاکستاني و پلانکي هندي و چینایي و روسي و پلانکي ته نه یې پرته. موږ که پوهان و مور به په کور کې تعلیم یافته کو چې اولادونه یې تعلیم یافته سي او چې اولادونه تعلیم یافته سي په ټولنه به تعلیم یافته سي. د ښځو د تحصیل سره مخالفت پر همدې اساس دی چې ښځه د کورنۍ بنیاد او اساس دی. نو که ښځه علم نه وای د ښځې علمتوب نه وای نو موږ به یوه مفسده خرابه او نه اهله اولادونه ولرو. که د شریعت ته اړخ راسي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له بیبي خدیجه کبرا رضی الله عنها سره لومړی تجارت وکړي بیا یې واده ورسره وکړي. د اسلام دین قرآن عظیم شان باندې پیلېږي. د قرآن عظیم شان یو بسته صورت د سورة النساء د ښځې په اړه دی. د اسلام شریعت له قرآن وروسته پر احادیثو دی او احادیث تر ټولو زیات د ښځو په اړه او د ښځو په خولو روایت شوي دي. د درې بیبیانو په خولو باندې بیبي ذکر کبرا رضی الله عنها بیبي فاطمه او بیبي عایشه رضی الله عنها د دغه درو بیبیانو په خولو باندې انتقال شوي دي او د نورو بیبیانو په خولو باندې هم. که دود او دغه ته راځي د احمدشاه بابا مور زرغونه انا ټوله پیژني او دغه په دارایت او په خبر چې احمدشاه بابا غوندې زوی شاعر زوی روزلی. د میرویس خان نیکه د مور په اړه ټول خبر دي شیرني
سهارګاه د نرګس له ملانده څاڅکي له سترګو څڅېده. ما ویل څه دې ښکلې ګولې ولې ژاړې؟ د ویل ژوند مې دی ویې خولې خندېده. نو د علم مسأله خپله ځان ته یو شی او د ښځو د علم مسأله تر هغه ټولو ډېره جدي مسأله ده. نو په دې اساس موږ وایو چې د خوشحال په دستارنامه کې آخري دوهم او مهمترین اساس د بشر ټوله څرخېدل پر تړلی دي، د انساني ژوند بقا پر تړلی ده او د انساني ژوند تداوم پر تړلی دی، هغه د علم هنر دی. علم زده کړئ، علم نورو ته ورسوئ او د علم ملاتړ وکړئ چې موږ له هر ډول بدبختۍ او بیابۍ څخه راوځي. که موږ علم کړی وای نه به مو پردو نظامونو، پردو مملکتونو حکومتونه چپه کولی سوی، نه به یې موږ زندانونو ته اچولی سوی، نه به یې په بې پیلوټه الوتکو ویشتلی سوی. نو راځئ چې د یو واحد متحد او سرلوړي افغانستان لپاره د علم او عالمانو او پوهانو ملاتړ وکړو. د دیني عالمانو عزت پر خپل ځای، احترام پر خپل ځای، ولې د ټولو علومو د عالمانو او پوهانو قدر او درناوی پکار دی. سرلوړي، آباد او سوکاله اوسئ. تر دریم هنره پورې مو پر لوی الله سپارم. خدای په امان.